د نیوز پری چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه او مهمو خبرونو ته. طالبانو په رسمي توګه د خپل لوی مشر ملا هیبت الله اخوند په امیر سرپرسته کابینه اعلان کړه چې د ملا محمد حسن اخوند تر مشرۍ لاندې به فعالیت کوي. بشپړ نوملړی په دې ډول دی: محترم الحاج ملا محمد حسن اخوند سرپرست ریاست الوزراء، محترم ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزراء، محترم مولوی عبدالسلام حنیفی معاون ریاست الوزراء، محترم مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع، محترم الحاج ملا سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله، محترم مولوی امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه، محترم ملا هدایت الله بدری سرپرست وزارت مالیه، محترم شیخ مولوی نورالله منیر سرپرست وزارت معارف، محترم ملا خیرالله خیرخوا سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، محترم قریالدین حنیف سرپرست وزارت اقتصاد، محترم شیخ مولوی نور محمد ثاقب سرپرست وزارت حج و اوقاف، محترم مولوی عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه، محترم ملا نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات و قبایل، محترم ملا محمد یونس اخوندزاده سرپرست وزارت انکشاف و دهات، محترم شیخ محمد خالد سرپرست وزارت دعوت و ارشاد، محترم ملا عبدالمنان عمری سرپرست وزارت پویدما، محترم حاجی ملا محمد عیسی اخوند سرپرست وزارت معدن و پترولیم، محترم ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و برق، محترم ملا حمیدالله اخوندزاده سرپرست وزارت هوانوردی و ترانسپورت، محترم مولوی عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی، محترم مولوی نجیب الله حقانی سرپرست وزارت مخابرات، محترم حاجی خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین، محترم ملا عبدالحلیق وثیق سرپرست ریاست عمومی استخبارات، محترم حاجی محمد ادریس سرپرست افغانستان بانک، محترم مولوی احمد جان احمدی سرپرست اداره امور، محترم ملا محمد فاضل مظلوم معین وزارت دفاع، محترم قاری فصیح الدین لوی درستیز کشور، محترم شیر محمد عباس تنگزای معین وزارت خارجه، محترم مولوی نورجلال معین وزارت امور داخله، محترم ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، محترم ملا تجمیر جواد معاون نخست ریاست عمومی استخبارات، محترم ملا رحمت الله نجیب معاون اداری ریاست عمومی استخبارات، محترم ملا عبدالخالق اخوند معین وزارت داخله در بخش مبارزه با مواد مخدر. درنو لیدونکو دغه بشپړه کابینه وه چې د طالبانو لوري اعلان شوه چې موږ یې لیست له تاسو سره شریک کړو. تر بیا ښې چارې لوی علم مل شه.